السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د بیر اورجا پر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. نن پروګرام کې را سره مصري باندې تا راغلی میلمه شاعر سیف الله جان کرار صاحب چې د پبونه تشریف راوړی د خپلو ملګرو سره. نن زموږ په خوا کې موجود دی. ښکلي ښکلي شعرونه به هم ترې اورو او خبرې به ورسره هم کوو. راځئ چې ملو شو ورسره. ګرانه ملګریه، خرکلی درته وایم چې تاسو زمونږ د سیمې ته راغلی. ډیره مننه، شکریه، یو جهان مننه د کوم. الله مخاد آباد لره، ډیره مهرباني. ښه، دا راته وایي د شاعرۍ هلې ځلې مو څنګه روان دي؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند خو الحمدلله ښه روان دی او شاعرۍ هلې ځلې هم کوشش کوو چې همدغسې جاري وساتو، ځکه چې مصروفیات ډیر دي، خو خپل همت نه بیلو، لګیا به مرسته به کوو، د ملګرو مرسته به هم غواړو او پروګرامونه به چلوو انشاءالله. ګرانه کتونکي په انتظار دي، غواړم چې په دې ښکلي مازدیګر کې را سره ښکلي ښکلي شعرونه شریک کړي. ډیره مننه، یو جهان مننه، شکریه دی ادا کوم. یو لومبې به ته زه کې ته ووایم چې خپلې ګیلې دي خپل ارمان له وکم، خپلې ګیلې د خپل ارمان له وکم، ملګرو څرنګه جانان له وکم. مور مې هغې ته ویلې خوښه دې ده چې د کرار سیف الله جان له وکم. مننه، د هغې نه پس به زه تاسو سره یو غزل شریک کړم. دا چې د ښکلو احترام کومه، دا چې د ښکلو احترام کومه، ورته د لرې نه سلام کومه. خدایا چې کله به دې دلته راشي، خدایا چې کله به دې دلته راشي، زه سوال د امن د نظام کومه. او ساکیه دومره ډېر خو نه غواړم، ساکیه دومره ډېر خو نه غواړم، زه درنه تمه د یو جام کومه. مهرباني او ته منګړت ورپسې سله وایي، ته منګړت ورپسې سله وایي، خبره زه د خپل امام کومه. او بل شعر دی چې ماله چې ښکلي چېرته چم ته راشي، ماله چې ښکلي چېرته چم ته راشي، واپس تر کوری انتظام کومه. مننه، ماله چې ښکلي چېرته چم ته راشي، واپس تر کوری انتظام کومه. او یو ورځ به خوله درنه په زور واخلمه، یو ورځ به خوله درنه په زور واخلمه، تر څو به ښکلیه زه ناکام کومه. او دغه قرار د زړه نه وباسه ته، دغه قرار د زړه نه وباسه ته، ګینې پانسي دې سریام کومه. ډېره مننه، شکریه. ډېره مزه یې کړې ده. غواړم چې نور را سره هم څه شعرونه شریک کړې، نوره به هم مزه وکړي. بل به در سره زه یو زوړ غزل شریک کړم چې ریباره نن را سره یار ملو کا، ریباره نن را سره یار ملو کا، د رقیب مخ کې په جار ملو کا. زه یو قربان درته په کریکه کومه، زه یو قربان درته په کریکه کومه، د غم منګې د غم ستار ملو کا. او شاعره دا به د کمال وګڼم، شاعره دا به د کمال وګڼم، چیلم چینه چرته چینار ملو کا. او ډبل تینچې نه پس پنج اټولی کا، ډبل تینچې نه پس پنج اټولی کا، 7 پسې ډبل 3 4 ملو کا. نن رکیب ته ښه په ډاګه ووی، دی نمبر دی زه قرار ملو کا. ډېره مننه، شکریه. ډېر ښه، ډېر ښکلی. ګرانه، د پروګرام په آخر کې زموږ کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس ټولو ملګرو ته یو پیغام ورکوم چې مینه محبت وساتئ، نفرت لرې کړئ، زړونه پاک کړئ، بغض کینې د زړه نه وباسئ. چا سانه چې مسافرونه ټولو ته سپیشل دواګانې کوو، سلامونه ورته پیش کوو، او خپل وطن ته د الله په خیر راولي. په هغې کې په تیره تیره زمونږ استاد امجد علي خوږ صاحب به زما غږ اوري. الله دې هم هغه خپلو بچو له روغ رمټ راورسوي، او الله دې د ژوند په خوشحالو باندې برپور وساتي. امین. کتونکو، د سیف الله جان کرار دغه ښکلي شاعري تاسو واورېده، او زمونږ دغه کوشش وي چې ښکلي ښکلي شعرونه ښه ښه شاعران ستاسو وړاندې راولو. که زندګي وه انشاءالله په بله مرکه کې به ملاقات کیږي. دې سره مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.